طبیعي پیښې هغه ګواښونه دي چې که چمتووالی ورته ونشي درانه انساني او مالي زیانونه رامنځته کولی شي. له همدې امله له پیښو سره د مبارزې امادګۍ او وقایوي اقدامات د خلکو د ژوند د خوندي کولو لپاره بنسټیز ارزښت لري. له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ملي ادارې مسؤلین وایي چې دغه ادارې په تیرې یوه میاشت کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 10 وقایوي پروژې پلي کړي او ترڅنګ یې د عامه پوهاوي په برخه کې هم د پام وړ فعالیتونه ترسره کړي دي. له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ملي اداره توانېدلې ده چې د روان 1600 لمریز کال د سلواغې په میاشت کې په کابل، میدان وردګ، کندهار، زابل، بادغیس، بغلان او نورستان ولایتونو کې د اسنادي او ګبیني دیوالونو، پل، پلچک او تشنابونو جوړولو او ترمیم او د خوړونو پاکولو 10 وقایوي پروژې پلي کړي. د یادې ادارې ویان حافظ محمد یوسف حماد وایي د همکارو بنسټونو په مرسته په تیرې میاشت کې په غور ولایت کې د طبیعي پیښو له امله زیانمنو 36 کورنیو ته دایمي سرپناهوې جوړې شوي دي. نوموړی همداراز زیاتوي چې د پروان، کندهار او کندوز ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې 11,389 کسانو ته د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي، ځان ساتنې او خطر کمولو په موخه عامه پوهاوی ورکړل شوی دی. له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ملي اداره د همکارو بنسټونو په ملاتړ په غور ولایت کې د 16 کورنیو لپاره سرپناه برابره کړې ده او همدارنګه په پروان، کندهار او کندوز ولایتونو کې 11,309 کسانو ته د طبیعي پیښو د خطرونو په اړه عامه پوهاوی وړاندې کړی ده. د کارپوهانو په باور دا ډول وقایوي پروژې او عامه پوهاوی نه یوازې د طبیعي پیښو پر مهال د تلفاتو کچه راکموي بلکې خلک د ځان بسیاینې او چټک غبرګون وړتیا ته هم رسوي. د دې او ورته نورو دوامدار اقداماتو له لارې تمه ده چې ښاریان به د طبیعي پیښو پر وړاندې لا چمتو شي او د زیانونو مخنیوی به تر ډیره بریده ممکن شي.